مثلا یو چا د یو حسین الک سره محبت پیدا سي، خو دا حسین د حسن د وجې نه دا محبت وي، نور شرعا بد اراده ورته ونه لري، دا څنګه ده؟ نه محترمه، باید که خبر دا ده چې دنیا کې سړی داسې یو شی چې هغه ناروا ګرځېږي او دغه سبب نبی علیه السلام وایي تاسې حول الحما مه څریږئ، قریبه ده چې پکې ور وبهولي، دا سبب د معصیت ته محترمه. په دې کې د علماو ډېر اقوال راغلي دي. که خبر دا ده دع ما یریبک الی ما لا یریبک، که د تا دغه مقصد وي محترمه شیطان سړی په ګناه کې اچوي. الله دې جوړ لره وروره. او که ته وایې دا محبت پیدا سوی څنګه یې ختم کي؟ لرېوالی دې ورسره وکړي، معنا نه دې ورسره مخ کېږي، نه دې ویني، خپله د عشق بطیء الزوال د کرا کرا ختمیږي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب.